السلام علیکم ګرانو دوستانو. د مشترک ژوند بې نظمي په مینه بدلول. موږ چې کله دا مشترک ژوند شروع کوو په دا کې بې نظمي راځي، ګډوډي راځي، یا د اول سره ګډوډ شروع سي. ځکه چې موږ انسانان، اکثره انسانان په ټوله نړۍ کې، یوازې په پښتنو کې نه، بې هدفه یو د بل سره یو ځای کېږي، یو د بل سره بې هدفه واده کوي. هدف یې نه معلوم د واده. آیا دا واده ته د شتمن کس سره د پیسو په خاطر کوي چې ته اوسا یې، هیڅ مشکل مالي په ژوند کې ونه لري، او که ته دا واده د مینې پر اساس کوي چې ته ښه مینه ولرې، هره ورځ مینه احساس کوي. واده دوه قطبه لري، یا به د مینې پر اساس کوي، یا به د اسایش او رفاه پر اساس کوي. دا اول تاسو مخکې له دې چې رابطه شروع کړئ دا ځان ته ووایاست. یعنې کله چې رابطه شروع کوئ په آګاهۍ، په هوښیارۍ سره رابطه شروع کړئ. آیا رابطه د مینې دپاره ده که د اسایش او ارامۍ ژوند دپاره؟ د اسایش دپاره موږ کولی شو د شتمن کس سره واده وکړو چې هغه دومره احساس نه ورته لرو. البته دا کار ښځه کولی شي، نارینه نه. نارینه باید د داسې ښځې سره واده ونه کړي چې په مالي توګه په هغې پورې تړلی. ځان په ښځو پورې مه تړئ، ځان خپل پر ځان ودروئ. حتی که ته غریب یې، که غریب یې غریبه ښځه وکړه، خو ښځو ته دا وایي. وایي د دا لپاره چې مینه وکړو، اول باید زده کړو ځان خوشحاله وساتو. وایي ځان خوشحالۍ طرف ته هدایت کول یا ځان خوشحاله ساتل د روابطو ډېر مهم رکن دی. که موږ خوشحاله نه یو نو څه کولی روابط په ښه توګه وساتو. وایي په هره رابطه کې خوشحالي ستاسو په لاس کې ده، په مقابل طرف په لاس کې نه ده. دا همیشه په یاد ولرئ. ته به خپل ځان ته خوشحالي ورکوې، مقابل طرف تا ته نه راځي خوشحالي درکړي. وایي خوشحاله ژوند لپاره باید هدف او تقسیموقات ولرو. که تاسو غواړئ ښه ژوند ولرئ، خوشحاله یاست، باید هدف او تقسیموقات ولرئ. که هدف او تقسیموقات دی، ستاسو ژوند بې مانا دی، ګډوډي منځته راځي. وایي دلته یو اساسي مشکل په ټوله نړۍ کې خلک لري. هغه څه شی دی؟ مشکل چیش دی؟ وایي موږ فکر کوو خوشحالي د بل انسان په کنټرول کې ده. میړه کنټرول کم، میرمن کنټرول کم، 4 ساعته یې د ځان سره وساتم، یوه شپه د پلار کور ته اجازه ورنه کړم چې ولاړه سي، ځکه چې زما طبیعت خرابېږي. دا خوشحالي نه ده، دا مینه نه ده. دا ته مینه د بل چا په وجود کې لټوې. مینه باید خپل په وجود کې ولټوې، نه د بل چا په وجود کې. ما ډېر الکوان لیدلي چې مینا یوه شپه د مور کره نه پرېږدي، د خپلوانو کره نه پرېږدي. وایي ته پر ما ګرانه یې، زه بې تا نه سم بېلېدلی. دومره باید انسان د شهوت قرباني نه وي چې ته دومره شهوتي یې چې مېرمن یوه شپه د خپلوانو کره نه پرېږدي. چپ. بل وایي خوشحالي زموږ خپل په لاس کې ده او زموږ سره ده، خپل په وجود کې یې ولټوه. څنګه راځه وایو زده کوو یې. د خواشینۍ او غم ریښه زموږ خپل په بدن کې ده. که تاسو خواشیني یاست یا غم لرئ، یعنې ستاسو خپل په ژوند کې غم یا خواشیني شته. داسې نه ده چې تاسو ته د خواشیني د بلې خوا سره ځي. بعضې کسان شاید اوس چې ویډیو وایي ویني، وایي میړه مې د سخت طبیعت دی، بدې خبرې راسره کوي، دی ما په غم لري، زه په غم نه لرل کېږم. که تا ته ستا خاوند غلطې خبرې کوي، که تا ته ستا خاوند ښه ژوند نه لري، که ستا مېرمن ستا سره ښه ژوند نه لري، دغه مشکل ته څنګه د حل لار پیدا کړو چې دوی زموږ د خواشینۍ سبب ګرځي. وایي خپل مشکل کشف کړئ. تاسو احساس د خواشینۍ لري، د غم لري، د نفي پیشرفت لري، خپل مشکل کشف کړه. کښېنه. مشکل دې چیش دی؟ میړه دې تا ځوروي که ستا مېرمن تا ځوروي؟ څه تا خواشینۍ کوي؟ څه ستا د غم سبب کېږي؟ مشکل کشف کړه. زه همیشه دا کار خپل په ژوند کې کوم. وایي بیا حل لار داسې ورته پیدا کړه لکه څه رقم چې ستا د کورنۍ غړي ته دا مشکل ورپېښ شوی دی. ستا د کورنۍ غړي ته دا مشکل ورپېښ دی او ته غواړې ورحل یې کړې. څنګه؟ څه ورته وایه؟ هغه رقم خپل ځان ته جواب ووایه. وایي یو د کله چې مو مشکل کشف کړئ، تاسو میړه و مینا یو د بل سره کښېنئ، خبرې وکړئ. دغه کلتور زموږ په پښتنو کې ډېر کم دی چې میړه و مینا مشکل کشف کړي، یو د بل سره کښېني او خبرې وکړي. ما چې دا دوهمه نکاح کړې وه، ما څو وارې خپل د مشترک ژوند ملګري، خپل میړه کښېنوئ چې راسه ما او تا به خبرې سره وکړو. د خبرې نه راسره کوئ. حتی ما ته بیا ویله ول ته چې زما ژوند ته راغلی یې، زه پښیمانه یم چې ما ستا سره واده وکړ. ته لیونۍ یې. زه یې یادولم ول ته لیونۍ یې، در حال چې دی د دې سبب کېدی چې ما لیونۍ کړي. خپله نه وم لیونۍ. داسې کارونه بیا راته وکړله، مثلا پیسې بیا راسه واخیستلې، هغه هم زما پیسې ده، د پیسې نه. بېرته بیا په شفاف توګه حساب نه راکوئ. زما عاید کم و،
په افغانستان کې هم کار مې نه کوه، عاید مې کم و، دلته دا ماته حساب نه راکوي، پیسې به پر هغه لارې لاړلې. دا یو غټ مشکل و چې ما د سره درلودی. زما سره یې خبرې نه کولې، زما سره یې ابراز د علاقې نه کوي، فقط جنسي رابطه یې خوښوم، نور تمام. حتی زما سره یې عاطفي روابط نه ساتل، ډوب به و خپل په دنیا کې، ژوند ته یې هدف نه درلودی. دغه رقم اشخاص موږ د غم سبب کیږي. تاسو که چیرې په ژوند کې دغه رقم مشکلات لري، کوشش وکړئ یو د بل سره کښېنئ یا دغه ویډیو وګورئ. زما ګرانو دوستانو، تاسو په هوایي ژوند کې په ګونګ حالت کې ژوند مه کوئ. راسئ میړه و ماینه سره کښېنئ، خبرې سره وکړئ. ما په بار د زما دوهم میړه دا واده په پټه کړی و او زما سره یې داسې په دوکه سره ژوند شروع کړی و. زه خپل کورنۍ خبروم خو خبره یې نه کړل، تر پایه پرې خبره نه کړل. دی ته د اولې میرمنې د ورور څه بیرېدی او د اولې میرمنې ورور یې دومره سمارټ کس و چې د اولې ورځې ته د په نکاح خبر و، پر ده یې فشارونه واردول او ده داسې فکر کوئ چې هغه خبر نه دی. ما بار ورته وویله مال ګوره، زه تا ته دا وایم چې دغه نفر په تا خبر دی، په خبر دی، ته دا مشکل ورسره حل کول نه. د ښځه ده ته ارزښت نه درلودی. ده زما سره په دې خاطر واده کړی و چې خدای زوی ورکړي، زوی یې نه درلودی. کله چې ما ته خدای لور راکړل نو دته نور زه د منلو وړ ښځه نه وم، نور یې زه نه وم خوښه، ځکه چې دی په دې پوهېدی چې دا ناجوړه ده، بل اولاد نسي پیدا کولی. نو زه چې څه کړم، زه یې ایله کړم، زه یې ونه پاللم، زه یو اضافه بار شولم د ده پروژو، هم زه هم زما لور. ما ته یې د لیونۍ په سترګه کتل، د بې ارزښتۍ په سترګه یې کتل. دغه رقم مشکلات زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر خلک لري، ګڼ شمېر خلک د دپاره ژوند کوي چې ته و د اولاد مې بې سرپرسته نسي، ګڼ شمېر خلک د دې دپاره ژوند کوي چې و د پلانکی نفر خبرې راپسې ونه کړي، د غیرته یې ژوند کوي. دغه مسئله چې تاسو د غیرته ژوند کوئ، په ژوند کې مو بې نظمي ده، راځئ د حل لار ورته پیدا. زما سره خو یې خبرې نه کولې، زما خبرې یې نه منل، زما مشوره یې نه منل، ما ته د انسان په سترګه نه کتل، ما ته یې په درنه سترګه نه کتل. لیکن تاسو راولاړ سئ خپل میرمنې ته یا میړه خپل میرمن خپل میړه ته په درنه سترګه وګورئ. تاسو چې ازدواج سره کوئ، حتی که هغه د دنیا بې ارزښتترینه کس یې، ته په درنه سترګه ورته وګورئ. کله چې ته په درنه سترګه خپل د ژوند ملګري ته ګورې، هغه ستا د ژوند ملګری په بې لګي چې تی احساس کې په درون کس بدلیږي. البته که د هغه په ذات کې دا یي چې د درنښت څخه د مینه احساس کې آګاه کس وي. بیده انسان په دې ټولنه کې هر څه د لاسه وکړي. د زما دوهم میړه بیده و، ژوند کې هدف نه درلودی، هدف یې ژوند کې نه ټاکي، په ګونګ حالت کې و، په خلکو پسې ځغستل چې پلانکی څه وایي باید دا کار وکړم، خپل د مغز څه کار نه اخیستی. نو ما تصمیم ونیوی چې ته څه جلا سه. یو نفر چې زما سره مینه نه لري، ما ته د لیونۍ په سترګه ګوري، یو نفر چې ما ته ارزښت نه راکوي، زه ولې دغه سره ژوند وکړم؟ یعنې دا مشکل ما بیخي حل کوي د ده په طلاق، لیکن دا مشکل حل کېدی که چیرې د غوښتي وای، د زما سره خبرې کړې وای، زما پر مشورو یې غوږ نیولی وای، زما د علم څخه یې استفاده کړې وای. زه یو څوک یم چې PhD لري، دکتورا لري او د هیڅ نه درلودل. نو تا چې ما ته ارزښت نه راکوي، ما تا ته په درنه کتل، په مینه مې درته کتل، احترام دې مې کوي، تا هیڅ نه راکول. د مشترک ژوند یو طرفه جاده نه ده، دا دوه طرفه جاده ده. ته به داسې ځې، بل نفر به بیرته درته راځي. که ته داسې روانې د زما دوهمه نکاح داسې وه، زه روانه وم، مینه مې ورکول، توجه مې ورکول، پیسې مې ورکول، یا هر شی مې ورکول، دی دغسې ولاړ و، دی داسې نه راتلی، هغه مو په منځ کې جدایي رالل. دا ژوند سره کم دی، داسې روان دی چې ته ځې، بل به درته نږدې کېږي چې رابطه سره نږدې سي. او که ته دغسې روانه یې، هغه هم لکه خر دغه رقم روان یې، نو خپله خلاص و رابطه. موږ انسانان یو، حیوانان نه یو. خر عاجز او بې عقل حیوان دی، د خلکو نه خوښېږي. آس دته ورته شکل لري، لیکن هوښیار دی. ژوند په هوښیاري کېږي، په چالاکۍ سره ژوند نه کېږي د خلکو په دوکه باندې. همیشه یاد ولرئ، کله چې د یو ښځې سره واده کوئ چې هغه شتمنه یې، هغه پیسې لري یا هغه لږ اندازه پیسې لري، کله چې پیسې اخلي بیرته مکمل حساب ورکوه. خپل د میرمنې د شتمنیو تصمیم ته مه نیسه، دغه د ژوند کې بې نظمي راولي.
امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه ویلي دي وایي تاسو چې کله د کونډې سره واده کوئ او مالدار یې تاسو واده مور سره کوئ ځکه کېدای سي خلک داسې فکر وکړي چې تا یې د مال دپاره واده کړی دي وایي که چیرې بیا ته واده ورسره وکړې نو کوشش وکړه چې د هغې د مال دپاره ته تصمیم ونه نیسې د هغې د مال واک وانخلې نو تا به خپل ځان مرد ثابت کړی دا هغه شیان دي چې په رابطو کې ګډوډي رامنځته کوي زه خپل د ژوند مثال د دې دپاره تاسو ته نه وایم چې زه شکایت کوم د دې دپاره تاسو ته وایم چې تاسو پند ځینې واخلئ ما دا واده په داسې وکړئ ما زه خو د روابطو متخصصه یم ما زه کولی سم روابط سم کړم زه هر شی سمولی سم زه تکړه نجلۍ یم لیکن کله چې ما واده وکړئ ما هیڅ شی سم نه کړل په دې خاطر چې مقابل طرف ما ته نه راتلی هغه پر دغه ځای سټاپ ولاړ و داسې زه داسې روانه وم د طرف ته تلم اخر دا رابطه داسې ول چې والا دې خواته پسې ولاړم فل وشکېدل د رابطه دومره بې غیرتي را سره وکړل زما لور پیدا سوې ده په پردي وطن کې په شفاخانه کې زما کوچنی زما بغل ته پروت دی ده ما ته زنګ راوولی زما بله معاینه نسته ما په پټه زنګ درولي مال اوه بېسواده خو یې خبرې دې نه دي زده بې عقل یې د خدای فقیر غریب یې سپین سترګه یې غل یې ستا کورنۍ څه ارزښت ماته لري ستا کورنۍ باید تا ته ادب در کړی وای نو خو د ځان ماته سپک کوي که دی زما د طرف ته راغلی وای ښه دی کورنۍ دې نه کړه خبر زه یو نوی کوچنی مې پیدا سوی توجه ته مې ضرورت درلودل مینې ته مې ضرورت درلودل خبرو ته مې ضرورت درلودی د زما سره نه کولی دی په دا فکر کې و چې ولا ودرېږه زما د اولې معاینې ورور خبر نه سي ستا د هغه اولې معاینې د ورور چې یعنې زه د یو افغان نجلۍ په صفت وایم پر پدره دې نالت سي چې ته دومره ځینې بیریږي هغه ستا خدای دی یعنې په اوس زمانه کې دومره وهم د یو انسان څه د بل انسان څه په اوس زمانه کې داسې نه دی مرګ یوه ورځ دی نه یوه ورځ انسان مړ کېږي د غلامۍ ژوند باید څوک ونه کړي میړه و معاینه هم باید دغه رقم وي ستاسو خپل په مابینځ کې مینه راولئ خپل په مابینځ کې کله چې یو نفر تا ته داسې را روان وي ته هم داسې ورته را روان سه دو طرفه جاده جوړه که یک طرفه نه ګورئ وایي تصمیم نیول ستاسو د خوشحالۍ او مینې سبب کېږي ما چې به کله د زما په ام میړه کښېنوي چې ته راسه ما ورته خبرې وکړي یا به مې په میسیج کې ورسره شروع کړی ځکه چې دی به زما سره نه و چې راسه د میسیج په توسط د ده سره خبرې وکړه ده به زما سره جنګ شروع کړي ول زه ستا سره پر نکاح پښیمانه یم ول زه مشرانو و څا ته واچولم ول ته لیونۍ یې ته نورماله نه یې ول ستا سره چا واده کوي دا رقم خبرې راته کولې څوک په جنګ کې معاینې ته داسې وایي حتی په جنګ کې حتی په دښمني کې څوک ښځې ته داسې نه وایي زه خو دومره بې ارزښته نه وم ځکه چې د خپل ځان ته به بې ارزښتۍ کتل د ځان ته شخصیت نه درلودی د ځان ته هدف نه درلودی د ژوند ټوله د اولې معاینې پر ورور پورې تړلی و هغه که نه و دی در به دره و ولې ته باید مستقل کس واوسېږې موږ هر شخص باید مستقل شخص واوسېږو خوشحالي په ځان کې راولو شتمني په ځان کې راولو امید په ځان کې راولو دا هر څه خپل په ځان کې ځان ته راولو راځو وای که هدف او عزم نه وي نو موږ احساساتي کس جوړیږو دغه زما دوهم خاوند هدف او زغم یې نه درلودی اراده یې نه درلودل عزم یې نه درلودی نو دی سره کم یو کس و احساساتي کس و کله چې ما د ده سره خبرې شروع کړل ده به ما ته ویل دا موضوع ما سره دا خبرې مه کوه ول زه دا خبرو اورېدو حوصله نه لرم ما یو ورځ ورته ویله مالته د روابطو اړوند دا زده کړه چې د مېرمنې سره څوک څنګه خبرې کوي مالته زما ویډیوګانې ګوره ور زه ستا ویډیوګانې نه سم کتلی مالته پوهېږې کله چې یو ښځې لاس ته نیسې لمسوي دا ښځې ته ډېر ښه احساس ورکوي مالته کولی سې زما لاس لمس کې زما سره داسې یو رابطه جوړه کړې چې ما ورته فزیکي بدن مو په غیر د جنسي رابطې څخه یو بل ته لاس ورکړو شپه وه ده ما ته ویل ول بېداسه ته بیخي ډېرې خبرې کوې زما زړه یې را ازار کوي ما ته یې په سپکه وکتل هدف یې په ژوند کې نه درلودی ټول هدف یې دا و چې د اولې معاینې ورور مې خبر نه سي چې ما معاینه کړې عزم یې نه درلودی اراده یې نه درلودل ایمان یې په الله نه درلودی الله د اولې معاینې ورور دغه رقم ژوند تاسو یو احساساتي کس جوړوي باید خپل ځان ته هدف ولرئ
هره ورځ درس ووایې، علم ته حاصل کړې، یو څه نورو ته ورکړې، یو څه د نورو څه واخلې، ژوند داسې کېږي. ناوړه ته د احساساتو د نړۍ څخه شاته ځې. خو که ته د احساساتو په نړۍ کې یې، ته د هېچا نه یې خوښ، حتی د پروا نه یې. پر ما ډېر انسانان ګران دي. ما روانشناسي کې پی ایچ ډي اخیستې ده. پر ما اکثره انسانان ګران دي، ځکه چې زه د انسانانو علم حاصلوم. خو ده زه دې ته مجبوره کړم چې د ده څه نفرت وکړم. ولې؟ ځکه چې د احساساتي کس و، د هدف نه درلودی، عزم یې نه درلودی، اراده یې نه درلودل، لیکن عاید یې درلودی، د هغه څه استفاده نه کول. 2 کور یې درلودل، هغه یې په کریا ورکړي وه، دا کریا پې یې واخیستل، د هدف نه ورته درلودی دغه کریې ته. په هوایي دنیا کې ګرځېدی، ته د پروانې څه یو څه وشکوم ځینې وایسم، د پروانې د مور څه یو څه وشکوم ځینې وایسم، د پروانې د خور څه یو څه وشکوم ځینې وایسم. ژوند داسې نه کېږي. خپل په محنت په ژوند کوي. 1000 افغانۍ وګټه په غیرت، یوه ټکه په غیرت ژوند په وکړه. دا ته وایي مردي، مرد اوسېدل په ژوند کې ډېر مهم دي. که چیرې ستا مېرمن پیسې لري، ته پیسې ځینې واخله، استفاده یې کړه. داسې نه دي چې قطعا د مېرمنې پیسې د مېړه نه دي، لیکن حتی اقل یو حساب خو ورکړه. ما ته حساب نه راکوي. وایي احساساتي کس عاطفي مشکلات جوړوي. عاطفي مشکلات رابطه ګډوډه کوي. په احساساتي نړۍ کې مو اوسېږي. زه خپل هېڅ احساساتي کس نه یم په روابطو کې. زه ډېر کوشش کوم انسانان درک کړم. ما دی درک کړي چې دی نه سمیږي. ما دی درک کړي چې دی ژوند ته هدف نه جوړوي. ما دی درک کړي چې دی اراده ژوند ته نه لري. ما دا درک کړل چې دی عزم نه لري. دی یو احساساتي کس دی، مغز یې پوچ دی. د ده څه باید چې شم طلاق واخلم، تر څو زه ځان ته سکون راولم، خوشحالي راولم، مینه راولم، آرامش راولم او ژوند ته ادامه ورکړم. زه د 2 اولادو مور یم، یو زوی لرم، یوه لور مې د ده څه سوې ده. دا خو سبا د پوهنتون فیس راڅه غواړي، سبا مې زوی واده راڅه غواړي، سبا مې لور واده راڅه غواړي، جیز راڅه غواړي لور مې. وایي خسرګنۍ ته مې ودیه شیان راکړه. زوی مې وایي ماینه راته راواده کړه. دا خو مسؤلیتونه دي چې زه یې لرم. زه یو ښځه یم، دا احساس لرم. ده نه درلودی. زما مور بنګړي خرڅ کړه، زه یې راوستلم په ایران کې زما عملیات راوکړي. دا کار به یې ده کړی وای. د 2 کوره درلودل، یو کور به یې خرڅ کړی وای، زه به یې رسولی وای. نه، دا کار نه کوي. د ځانه څه هېڅ شی نه جلا کوي. تا ته یې ویلو را زما دا نه را نه دا رقم خو نه کېږي. وای دا د رابطې مشکلات د غصې، ناامیدي او ګډوډۍ سبب کېږي. دا وسول. زه چې شي سولم، غوسهناکه نجلۍ سولم. د هر چا سره به مې جنګ کوي. دا د کندهار والي خوارکۍ ده. داسې مې پر دا رقم عجایب لیدلې وه چې زه عامله وم. د دې کندهار د والي سره مې پر دا رقم بد راتلل. ما دا خوارکۍ مخامخ تر اوسه لیدلی نه دی. په عام انټرنیټ کې به مې ښکنځل پسې ولیکل چې ای د کندهار والي د چی شي زوه. اوس نو یو طالب دومره غټ چارواکي، زه په ده پسې ولې ښکنځل لیکم؟ ځکه چې دغه زما د مشترک ژوند ملګري دا زما مېړه زما اعصاب را اړول. مخکینی د کندهار والي یوسف وفا نومېدی، هغه پر ما ګران و. د اوسنی والي چې رالی یو رقم احساس ما درلودی لکه هغه چې زما پلار یې او دی مړ سوی دی او پر ځای دغه 2 والي راغلی دی. زما پلار سوی دی، زما پت ځینې راتله، نفرت مې ځینې کېدی. ټوله اجایي مې د کندهار پر والي و، دا کوچنی چې مې په نس و. زما ډاکټر وایي ستا اجایي د کندهار پر والي ولیدلی و. دا والي ته به مې هر څه لیکل. دا والي دومره دروند سړی و. یوه ورځ رانلی زما د کور دروازې ته چې ما ته دا ښکنځل ولیږې، یا ته دا راولې، ته دا بیا ولې وایه. هېڅ یې نه راته ویل. یعنې کله چې ته د یو غلط انسان سره یې چې هغه هدف، اراده، عزم و دا شیان نه لري نه، نو بیا هغه یو احساساتي کس جوړېږي. احساساتي کس د دې سبب کېږي چې بل نفر د ځان سره ګډوډ کړي، حتی که هغه پروانه سي یې همسې ګډوډ کوي. نو زما د غصې او د ناامیدۍ سبب سو. همیشه به مې د ناامیدۍ احساس کوي چې زه پر هېچا نه یم ګرانه، هېچا ته نه یم مهمه. زه اصلا مهم شخصیت نه یم، در حال چې زه هر شی وم، هغه دی و چې نه و، لیکن ما ته یې بد شیان راوستل، غصه یې راوستل، ناامیدۍ یې راوستل، زما ژوند یې را ګډوډ کړي، طلاق منځته رالی. دا ټوله د چیش څخه، د هغه انسان څخه چې ګډوډي یې درلودل. د مشترک ژوند بې نظمي د چیش منځته راځي چې یو نفر هدف، اراده، عزم او قوي شخص نه
یو نفر عموما پر بل تکیه کوي، د بل څه سوء استفاده کوي. دا کار باید څوک ونه کړي. وایي دا د رابطې مشکلات د غصې، ناامیدۍ او ګډوډۍ سبب کیږي. احساسات هم نړۍ جوړولی سي، هم نړۍ ګډه وډه کولی سي. بله موضوع چې ما دلته تاسو ته لیکلې ده، وایي اکثره خلک بې هدفه سره یو ځای کیږي. زه چې د دوامه نکاح ما وکړله، دا ما بې هدفه نه وه کړې. زما د یو امریکایي استاذه ده، ما ته یې په پیغور کې وویله، ول ته ولې واده نه کوې؟ ول چې پر تا مثلا دغه ډله خلک ګران دي، نو ولې ته په دوی کې د یو چا سره واده نه کوې؟ پیغور یې راکوي، ول ته تنها ژوند کوې. سیاسي مشکلات و، یعنې یو ډول د سیاسي پیغور یا د یو سیاسي موضوع څخه ما دا دوام نکاح وکړه. او په دې دی ښه خبر و چې دا نکاح زه ولیکم. د ده د نکاح څه هدف نه و معلوم چې دی یا دوام نکاح ولیکئ. د زوی غوښتی، د خدای څه، د خدای څه یې نه غوښتی، زما څه یې غوښتی. او زوی خدای ور نه کوي، خدای ذلیله کوي. ولې یې ذلیله کوي؟ ځکه چې ده نه هدف درلودی، نه اراده درلودل، نه عزم درلودی، نه پر الله باور درلودی. ځان یې د اولې مینې پر ورور سپارلی و، هغه یې خدای و. زه مېرمن اصلا ما ته یې د انساني په سترګه نه کتل، او نه یې هم د هغه خور ته د انساني په سترګه کتل. د داسې ژوند ورک او دنیا ورکه وه. دغه رقم انسانان د نورو انسانان د ازارو د اذیت سبب کېږي چې موږ باید ونه اوسېږو. وایي تاسو چې دغه خبرې ما نن درته وکړلې، دا د علاقې پر یعنې په علاقه سره، په شوق سره، په مینه سره دغه موضوع واوري او خپل په ژوند کې عملي کړي. د اجبار څه یې مه کوئ. تاسو راولاړ سئ، دغه ویډیو چې مو نن وکتل، خپل د ژوند مشکلاتو ته رسیدګي وکړئ پر وخت باندې. خپل مسؤلیتونه خپله واخلئ، خپل هدفونه ځان ته وټاکئ، مالي هدفونه، معنوي هدفونه، عاطفي هدفونه وټاکئ. ژوند بې هدفه مه کوئ. اوس فلحال زما هدف په ژوند کې دا دی چې زه به 6 کاله مسلسل توګه ښه تحصیل کوم. زه نور تحصیل کوم. په دا 6 کاله کې زه نه غواړم رابطه جوړه کړم، د هیچا سره واده نه کوم. کله چې مې ښه درسونه خلاص کړل، پر خپلو پښو ودرېدلم، عاید مې هم ډېر سول، بیا به دا اړوند فکر وکړم چې آیا زه کولی شم بیا واده وکړم. اول نکاح خو مې مور واده کړم، دویم نکاح کې مشرانو واده کړم، دربدره سول. لیکن درېیمه نکاح زه خپل په خوښه کوم. خدای چې څه مال یې کوم، اصلا زه اوس پلان نه ورته لرم، ځکه چې اوس زه درس وایم. نو تاسو هم خپل ژوند ته دغه رقم هدفونه جوړ کړئ، او کوشش مه کوئ په روابطو کې د یو چا څخه سوء استفاده وکړئ. زما دویم میړه زما سوء استفاده کول. ما $100 ورکړې، ما لوړ څه امریکایي چمن راوړه، دا زما په باغچه کې به وکرو. دی ولاړ یوه ښه یې راوړل، راته ویې کړل، ما ته یې ویل دا امریکایي چمن دی. ما ورته ویل دا امریکایي چمن نه دی، دا ایسته کول، یا دا نه دی، ته نه په پوهېږې. اوس نو زه نه په پوهېږم که ته نه په پوهېږې. دغه رقم دوکه، فریب او یو چا څخه سوء استفاده کول، دا په مسلسل توګه تاسو نسئ کولی. کوشش وکئ راست واوسېږئ په روابطو کې، یو بل حمایت کوئ د عاطفي نګاس. حتما پیسې نه دي مهمې، شتمني نه ده مهمه، مینه، خوشحالي، یو بل ته صادقه اوسېدل، یو بل ته صاف اوسېدل او په صداقت سره ژوند کول کولی سي تاسو ښه ژوند ته ودروي. مننه.